په بلجیم کې لومړنۍ ډاکټره اسلاواندیس د 1840 کال د مې د میاشتې په 9 نیټه د بلجیم هیواد لوین په ښار کې زیږېدلې. هغه وخت په بلجیم کې د نجونو لپاره ثانوي زده کړو ښوونځیو شتون نه درلود، نو اصلاح پوهنتون ته د چمتووالي لپاره سویس ته ولاړه او په کال 1893 کال کې بیرته بلجیم ته راستنه شوه. هڅه یې وکړه چې د لوین د کاتولیک پوهنتون د طب پوهنځي سره نوملیکنه وکړي، خو د کاتولیک مذهب د روحاني مشرانو انکار یې خنډ وګرځېد. چا چې هغې ته وړاندیز کړی و چې د ډاکټرۍ پر ځای د قابله شي، خو اصلاح دغه وړاندیز رد کړ او بیرته سویس ته ستنه شوه، ځکه چې د سویس پوهنتونونه په اروپا کې لومړني پوهنتونونه وو چې ښځو ته پرانستل شوي وو او هلته یې طبي زده کړې کولې. اصلاح په 1891 کال کې له پوهنتون څخه فارغه شوه. 2 کاله په انګلستان کې خپل مسلک تمرین کړ، چیرته چې ښځینه ډاکټران له 1860 را په دې خوا په وړیا توګه تمرین کوي. هغه یو ځل بیا بلجیم ته راستنه شوه د دې لپاره چې د هغې طبي وړتیاوې وپېژندل شي. هغه مجبوره شوه چې په وری یونیورسټي بروسل کې اضافي کورسونه بشپړ کړي او وروسته بیا ورته د خپل کلینیک د پرانستلو اجازه ورکړل شوه. د هغې ډیری ناروغان د بروکسل د ټولنې له لوړو طبقو مېرمنې وې، خو هغې د تقاعد لرونکو مشرانو او جسم خرڅوونکو مېرمنو درملنه هم د یوې نرسې په کور کې کوله او د دوی د غوره درملنې لپاره یې مبارزه کوله. اصلاح او ماري پوپلن لومړنۍ بلجیمي مېرمن چې د حقوقو په برخه کې سند ترلاسه کړی، د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره هغه مبارزې مېرمنې وې چې د دواړو وانډسیټ او ماري پوپلن ګډ تصویرونه د 2 یورو په یادګاري سکې کې انځور شوي چې 15 میلیونه یورو یې په 2011 کال کې د بلجیم د ملي بانک لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې د سلمې کلیزې په مناسبت خپرې شوې. په بلجیم کې دا لومړی ځل و چې هغه مېرمنې چې د شاهي کورنۍ برخه نه وه د بلجیم د پیسو په کرنسي کې راښکاره شي.